بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې زموږ د یو ملګري ژوره واله بل ملګري پسخن په واهي ورته ویله چې تا د وزې لکۍ څه دپاره پرېښې ده او په زوره هم پر خندله، نو آیا د دا سړي څه حکم دی؟ محترمینو، ژوره چې دا پرېښول واجب دی، دا د شاعر الدین څه ده، نو دا سړي نکاح هم ختم سوله، دوباره به تجدید نکاح کوي، ځکه د په ژوره باندې پسخن وهلی دی، د هغه استهزا یې کړې ده، نو په کار دا ده چې دی تجدید ایمان هم وکړي، تجدید نکاح هم وکړي. او عزتمنو، بار موږ دا وایي چې ژوره خریل دومره غټ جرم نه دی لکه په ژوره پسخن وهل. په ژوره خریلو سره سړی د اسلامه نه وځي، لیکن په پسخن وهلو سره سړی د اسلامه څه وځي. نو په کار دا ده په دې کې ډېر احتیاط وکول سي عزتمنو. او بله خبره موږ دا بار هم وایي چې کوم سړی ژوره خريي ځان نادمه شرمنده ګناهګاره بولي او د الله څخه دعا غواړي چې یا الله توفیق یې راکړي، امید دی چې د مرګ د مخه به الله وده ته توفیق ورکړي او قبر له به د ژورې سره ولاړ سي. او که چوری بھی کرتا ہے، سینه زوری بھی کرتا ہے، جرم هم کوي، ګناه هم کوي، او بیا په هغه باندې په ژور والا باندې پسخن هم وي، نو دا ډېر سخت امتحان سره مخامخ دی. الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. فتاوا حقانیه جلم راول صفحه نمبر 222، دغه رنګه رد محتال جلد نمبر 3 صفحه نمبر 314. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن